الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا رسول صلى الله عليه وسلم دا احوالو دا حالاتو او دا خيونو پا اڑا خبر روانه و او پا آغا مبارک سلسله کے من خبر شروع کرده و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا علاج او دا طب پا بارک چاگا با دا بیماری او دا مرض او دا ناروغتیا علاج پس طریقے سرکو. دلتا دا مسئلہ ما کسو بیان کرده و اشاره میں تا کرده و تیر شوی بیان کی خواگا آخر کی سو خبری شوی دا علاج پا بارک بنیادی چه علاج کول روا دی او باقی کی حرام استعمالول ناروا دی او دا چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشرو انسانو دلیل پیدا دی چه آگا بشرو چه پاگا باندی با بیماری راتلا او بیماری پا بشر باندی رازی پا نور باندی نرازی نو دا دلیل لی چه آگا بشرو آگا زمان پشان انسانو. نن با یو سو مثالون ذکر کو انشاءاللہ چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم با علاج خپل سنکو تطبوب داغه د خپل ځان د پاره او یا د ملګری د پاره د ماشومانو د پاره هغه به کوم علاج خو او په څه طریقه به کوو. نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د احد په غزا کې زخمی شو، په هغه ټیم کې فاطمہ رضی اللہ عنہا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پٹھئی کڑے ہو او سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت تے امام بخاری امام مسلم روڑے لے چی داغن چاہتا پوسو کو چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمون سنگو او سی چل وسر شیو دا احد پورز ناغور توی چی جرح وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک زخمی شیو او غاخون مات شیویو باز او دغشان دا سر بانی چی کم دا وسپنی ٹوپی پرتی او پا وقت با استعمالی دا نو دی هم زخم جوڑ کرو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا تندی کی پا سر کی او یا پا مخ مبارک کی. نوی چی فکانت فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغسل الدم. فاطمہ رضی اللہ عنہ با راولگی دن و آغیب دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زخمونو چی کموین روانو دا با انزلہ. وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن او علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سر پر ڈال کے چی دا پا دی جنگ کی استعمالی گی پا دی که سر اوبوی دا بے ورڑا ولی. نو فاطمی رضی اللہ عنہ چی کلوریو چی دی اوبو سر دا وینا خڑیری نو اخذت قطعت حصیر. حصیر پا عربی کی دی پوزکی تا وی یا چٹائی دی سی ہوا دا دی یو برخ رواغستا و فاحرقت ہوا گئی وسیزلا حتی صار رمادن تردی چی اگا دا غینا ایره جوڑا شوا. بیئی دا ایره دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی زخمونو باندی کی خودا فاستمسک الدم نو وینا چی دے اگا ودری دا. نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگی تا داونوی چی دا کار ناروا دے. پا دی طریقی سر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا زخمونو علاج شوی دے دا احد پا میدان باندی. او دیز کی او گٹا فائدہ آگا دا زمان دی موضوع علاوہ آگا دا چی دین دا قربانی گواری او دینداری صرف دیتا نوی چه
زه به هغه دینداري کوم چې هغې کې ما ته څه قرباني ورکول نه وي، نه مالي نه بدني نه د وخت، او بس چې کله زما طبیعت برابر و او داسې ډېره خرچه پکې نه وه، داسې ډېر تکلیف پکې نه و، بیا به زه دینداري کوم؟ نه، دین قرباني غواړي. او دا دین چې موږ ته را رسېدلی دی که موږ ته بې قدره په دې ځکه چې موږ ته په میراث کې پاتې شوی دی. پلار نیکه مسلمانانو دا سلسله را روانه ده، یعنې د دې تپوس د هغه خلکو نه پکار دی، او که هغوی جواب را کولی شوی دغه کوم چې اولني مسلمانان دي چې د دې دین څه مقام دی، نو هغوی به تاسو ته بیان کړی و، ځکه چې هغوی د دې لپاره وینې توی کړې او هغوی دې لپاره ځانونه قربان کړي و، بچي قربان کړي. رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره، دا د امت امام دی او مشر دی، د هغه مخ مبارک زخمی شوی دی، غاښونه یې مات شوي دي، خلکو په کاڼو ویشتی دی، د کلي نه ویستلی شوی دی، زنګونان یې پکې زخمیان شوي دي، لوږه پرې راغلې ده، د یرې حالات پرې راغلي دي، دا قسمه قسم حالات په هغه باندې راغلي دي. هله دا دین موږ ته داسې را رسېدلی دی، دین په لویو قربانو موږ ته را رسېدلی دی. خو موږ خو وایو چې دین بس دغه پلار راته په غوږ کې اذان کړی و او دین دغه دی، او بس ټک خطا مونځ کوه او زه له ټولو نه ښه یم. دین قرباني غواړي. او حدیث کې راځي الا ان سلعة الله غالیه، د الله سره چې کوم څه دي د خرڅ دپاره نو هغه ډېر ګران دي. ولې؟ ځکه چې هغه جنت دی. د جنت داسې ارزان نه دی، او د الله د رضا داسې په اسانه نه ګټلی کېږي. دې دپاره به څه نه څه قربانې، څه به ورکې، څه به لګې، څه به خرچ کې، هله به تا ته دغه لویې څه میلاویږي. تشو په دواګانو باندې هم نه کېږي او نه تش په امیدونو باندې کېږي. امید به ساتي، دعا به هم کې، او هغې سره به د رب العالمین دپاره قرباني هم ورکې. هله سړی دغه اوچتې مرتبې ته رسي. نو دا اوس د رسول صلی الله علیه وسلم حال دی چې دغه بدن زخمی شوی د وینه ترې روانه شوې. زما او ستا یعنې څوک دې ما ته دا ووایي چې په عبادت کې د ده بدن نه معمولي احساس کې وینه توی شوي د عبادت په دوران کې، او د دنیا دپاره موږ څومره سختې او تکلیفونه تېرو، څومره خوله موږ د دې جسم نه وباسو، څومره ځان ستړی کوو، د ملا دا تیر خپل ماتو، د ملا خپل را کونټې کوو، د ځواني خپله خاورې کوو، د تور ویښته به کې سپینو، د هر څه د تیاري خو چې موږ ته دنیا میلاو شي. ځکه دا او دم دیسې چې یو سړی کور کې کینې خپه به خپه باندې واچوي ته به دنیا میلاو شي. نو څنګه تا ته دین به میلاو شي او تا ته به د الله رضا میلاو شي او جنت او تا خپه به خپه باندې اچولی ده؟ عمل ته پکې ضرورت دی. یوازې دا نه چې زه مسلمان یم کلمه مې ویلې ده، عمل به کې، محنت به کې، کوشش به کې، بیا به هم ستا هغه محنت او کوشش د دې لایق نه وي. یعنی جنت او ستا د عمل د یو بل سره برابر نه دي. خو د هغې د لاسه به رب العالمین په تا باندې رحم وکړي او د عمل به یو سبب وګرځي. رسول صلی الله علیه وسلم په علاج کې حجامه هم کړې ده، او دا د هغه مشهور علاج دی، الحجامه. حجامه په عربۍ کې ښکر لګولو ته وایي، او ښکر لګول بدن نه وینې ویستو ته وایي، پښتو کې ورته ښکر لګول وایي. او پخوا به یې دې ته د ښکر لګول په دې وجه کې چې پخوا به یې دا وینه په ښکر باندې ویسته، یعنې یو ځای به یې زخمي کو، په هغې به یې دا ښکر کېښودو چې د هغې بر سر به سوری و، او په هغې به یې بیا د وینه راښکوده. نو د بدن نه وینه ویسته، دا هغه وینې چې دا د رګونو وینې نه وي، دا د سرمن لاندې، دا د رسول صلی الله علیه وسلم غټ علاج و، دا نبوي علاج دی، رب العالمین پکې لوی برکت اچولی. او اوس غرب او انګریزان او دې خلکو هم دا شروع کړی دی، بلکې ښه باقاعده خپلو خلکو ته دا وضاحتونه او وصیتونه کوي چې دا کوئ، لازمي کوئ، سموده کې یو پیر کوئ، بیا یې پسې کوئ، او داسې طریقه ورته ښایي.
چې دې کې ډېرې فایدې دي او دا موږ ته رسول صلی الله علیه وسلم د نن نه سره پاسې 1400 کاله مخکې ښوولی او انس بن مالک رضی الله عنه وی احتجم رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم حجامه کړې وه دا روایت په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی حجمه ابو طیبه کم کس چې د هغه د بدن نه دا وینه ویستې وه نو د هغه کنیت ابو طیبه نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړو چې دله خوراک ورکوي او بیا دا وایي چې ان افضل ما تداویتم به الحجامه تاسو چې کوم علاجونه استعمالوئ که نه د مرضونو دپاره نو په دې کې غوره علاج چې دی هغه حجامه ده یو روایت کې راځي چې او هو من امثل یم دقه روایت کې دی وایي چې یا رسول الله وسلم داسې ویلي چې هو من امثل دوائکم ستاسو په دوايانو کې ښه دوایي دا ده ها حجامه عام طور سره دا فایده منه ده خو زه درته هغه ځایونه ښیم چې د کومو ځایونو نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ده او دا ځایونه یعنی په حجامه کې ټول نه غوره چې دې نه وینه وویستې شي نو هغه کوم ځایونه یو څو ځایونه دي انس بن مالک رضی الله عنه وایي او دا حدیث امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی ان النبي صلی الله علیه وسلم احتجم ثلاثا رسول صلی الله علیه وسلم 3 پیرې حجامه کړې وه فی الاخدعین والکاهل فی الاخدعین والکاهل الاخدعین دا په عربۍ کې د سټ دا ویښ چې دا رګونه چې پکې تلي دې ځایونو ته وایي دا بلکل د ولي سره نږدې دې ته اخدعین ویلی کېږي د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې دواړو طرفونو دې ځای نه او دې ځای نه فایده دې کې دا ده لکه امام ابن القیم او نور علماو پې لیکل کړي دي هغه دا چې د دې ځای نه چې کله وینه وځي نو دې سره الله ښه کوي هغه بیماریانې چې هغه د سر سره تعلق ساتي د مخ سره د غاښونو بیماري د غوږونو د سترګو د پوزې د مرۍ ځکه چې دا یو مرکزي ځای دی دغه ځای او دې ځینې چې انسان کله حجامو کې وینه وباسي نو رب العالمین وله شفا ورکوي د دې مرضونو نه والکاهل او د کاهل نه وینه ویستې وه کاهل د ولو د منځ ته وایي د ولو دا منځ نه دی د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ځکه چې دا خاص او مین ځای دی دا دوه ځایونه شو جابر رضی الله عنه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم احتجم على ورکه من وثء کان به او دا روایت امام ابو داود راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ورک باندې حجامه کړی دا ورک دی پتون نه دی برزي ته ویل کېږي یا ټوټی ورته ووایه یا د ټوټې خواوشا د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ده من وثء کان به الوثء په عربۍ کې دا د اندامونو یا د خپو لاسونو هغه دړ ته وایي چې داسې د هډوکی پکې مات شوی نه د هډوکي نقصان خو هسې پې دړي نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره حجامه کړې ده یو بل ځای د 3 ځایونه شو څلورم انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم احتجم وهو محرم رسول صلی الله علیه وسلم د احرام په حالت کې وینه ویستې ده على ظهر القدم د خپې د شانه د خپې شا کومه بره که لاندې بره لاندې خېټه ده د دین رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ده ولې من وجع کان به په دې خپه به دړ راتو نو د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم وینه ویستې ده څو ځایونه شو څلور پنځم ځای چې رسول صلی الله علیه وسلم ته وینه ویستې ده د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته امام بخاري راوړی دی وی احتجم النبي صلی الله علیه وسلم فی رأسه وهو محرم رسول صلی الله علیه وسلم د سر نه وینه ویستې وه او هغه د احرام په حالات کې من وجع کان به په دې سر باندې به یې دړ راتو د 5 ځایونه چې دین رسول صلی الله علیه وسلم
وینه ویستی او دا لازم نه دی چې ته صرف د دغه 5 ځایونو وینه ویستی شي بلکې کوم چې ماهر په دې باب کې هغو ته نور هم ځایونه معلوم وي خو دا دې لپاره مې درته ووایي چې تا ته پته وي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د حجامې په باره کې چې هغه دې ځایونو نه وینه ویستی او دې کې شک نشته چې د دې ځایونو نه وینه ویسته د ټول نه غوره ده او دلته به یو فایدې ذکر کړو د حجامې دپاره غوره ورځې کمې یوې دي بعضو روایتونو کې داسې راځي چې د میاشتې د 18مه 19مه او 21مه د عربۍ میاشت وایم د هجرۍ د انګلیش نه 18مه 19مه 21مه او ورځې غوره دي د پیر ورځ او د جمعرات ورځ خو دې باره کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه څه نه دي ثابت دې باره کې صحیح حدیثونه نشته دومره ده چې په دې باندې د صحابه کرامو عمل شتي لکه انس بن مالک رضی الله عنه یو روایت راځي چې هغه دا خبره کړې ده وي صحابه کرامو به چې کله حجامه کوله نو د میاشتې یا په 18م یا په 19م او یا په 21م نو دا غوره ورځې دي د حجامې دپاره او دې دا مطلب نه چې نور ورځو کې حجامه هغه نه کېږي خو دا غوره ورځې دي 18مه 19مه او 21مه دا غوره ورځې دي او دې سره یعنې ما په خپله څو پیرې کړي دې سره دا بدن دا سپک شي دغه وینې چې سرمن لاندې او هغه جام شوي او ډیره شوي نو د دې سره هغې کې کمی راشي او دا وینې چې کمه شي نو دا بدن د ښه چاق او چوبند شي او ځکه یعنې چې کم سړی طاقتوري او بدن یې ښه وي دله پکار دی چې وخت په وخت وینه م ورکوي دې مریضانو له خدای خپل اندازې چې دومره وخت کې یو پیر ورکول پکار او دغه شان حجامې دا مطلب چې هره میاشت کوه د دې خپل وختونه وي هغه ټیم کې به سړي ته پکار دی چې مریض له چې ته وینه ورکړې الله در اجر درکوي او د بدن نه چې دا وینه وځي نوې وینه جوړه شي تازه د بدن د هغې سره ښه برابر شي او هغه سستی د بدن نه هغه وځي نو په دې کې بخل مه کوئ دا ختمیږي نه یعنې که سړی دا وایي چې زه ته یو ډراپ وینه وباسم دا خو زما د بدن نه وینه کمه شو یو ډراپ کمه شو نو چې بیا بل یو ډراپ ورکوه بله ته بله کمه شو زما نه څه پاتې شو نه دا وینه چې ته د بدن نه وباسې ورکې په دې کې رب العالمین ستا په بدن کې برکت اچوي او دې سره دا وینه چلیږي او نروبه شي او د دې وینو د چلیدو هغه ګردش چې دی د دې هغه تیز شي نو بدن ورسره ښه برابر شي د الله په توفیق سره دا شان دا حجامه ده چې د سرمن لاندې وینه ده دا د رګونو هم نه ده نو دا وینه ډېره شي دې بدن کې د هغې د لاسه په سر درد راځي په سر باندې بوج په ملا باندې درد په خپو درد په لاس درد نو دې کې رب العزت چې دی شفا هغه اچولی ده کله یو سړی ما خو حجامه وکړه زه ښه نه شو ما حجامه وکړه زه ښه نه شوم دا خو تقدیر کې به نه لیکلی شوي ته ښه شي تېر شوي پیر موږ دا خبره کړې وه چې کله داسې هم وشي چې سړی دوایي استعمال کړي الله وله شفا ورنه کړي نو دا لازم نه ده چې بس ته به چې په کم نیت ته څه شی وخوړه او ته علاج کوه بس ته به په هغه ټیم ښه کېږي او څنګه چې ته غواړې هغه شان به ښه کېږي نه داسې نه ده خو دې باره کې حجامې باره کې هغه دا دي چې دا سنت طریقه ده او د نږدې وخته پورې د علماو به دا خبره بیانوله دا کوم عوام چې داسې د دې دین نه لرې دي او خصوصا د انګریزانو نه متاثر دي هغوی به دا اوس نو داسې علاج شو او داسې خو چې اوس انګریزان ووایي چې دا ډېر ښه علاج دی او خصوصا هغه کسان یې کوي چې هغه په لوبو کې د هغوی برخې یلي
هغوی دا حجامې کوي، هغو ته پته چې دا ډېره فایدهمند دې سره دا بدن ښه کېږي. نو اوس هغه کسان هم یا واوي دا ډېر فایدهمند دی. ولې فایدهمند دی؟ وایي انګریزان وایي چې فایدهمند دی. په تندر دې ولګي انګریزان، زموږ د انګریزانو سره څه کار دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم کړی ده او هغه ویلي چې دا ستاسو په علاجونو کې غوره علاج دی، زموږ په ایمان دی. او د دې سې عربي ګوره د پخوانه کوي، داسې نوی علاج پخوانه د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې دا علاج په عربو کې به روان او اوس یې پورې کېږي. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو شوی و نو هغه علاج کړی و. عایشه رضی الله عنها روایت دی او دا روایت چې دی ښه صحیح روایت دی الحمدلله، او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. هغه وایي چې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، رسول صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی مدینه کې. خو هغه داسې جادو نه و چې یعنې د هغه عقل یې بند کړی او یا داسې جادو نه و چې د هغه نه یې وحي او دین ګډوډ کړی و. صرف دومره و چې حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. او یو روایت کې راځي چې هغه ته به د یو شي داسې خیال لګی چې دا کار ما کړی او به کړی نه و، یا مې نه دی کړی او هغه به هغه کړی و. بس دومره ول په دې خیالاتو باندې اثر کړی او په دې کې د الله حکمت، د الله په هر کار کې حکمت. خلاصه دغه واقعي دا ده وی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو شپه ناسو دعا ثم دعا ثم دعا، دعاګانې وغوښتې وغوښتې وغوښتې. بیا یې عایشې ته وویل عایشې الله نه چې ما څه غوښتلي وو نو په هغې کې الله ماله جواب راکړو. رسول صلی الله علیه وسلم وده و او وی دوه کسان زما سر لرالو، یو کس د سر سره کېناستو او بل کس د خپو سره. او یو روایت کې داسې راځي بعضو روایتونو کې چې دا یو جبریل او بل میکائیل علیهم السلام. نو دې دواړو د یو بل سره خبرې کولې، دا چې جبریل او میکائیل راغلي دي د انسانانو په شکل کې، نو دی یو وی دی بل ته ووایي سره سره چې ناست دی، د هغه ورته ووایي چې خپو سره ناست دی چې دې سړي له څه چل شوی دی. نو هغه ورته وایي چې ده باندې جادو شوی دی، مطبوب دی. مطبوب په عربۍ کې معنی ده چې دی مسحور دی، په ده جادو شوی دی. نه نو په ده باندې جادو چا کړی دی؟ نو هغه ورته وایي چې ده باندې لبید بن اعصم کړی دی. دا د بنو زریق خاندان یو کسو منافق او د یهودو ملګری و، لبید ابن اعصم، وی هغه پرې کړی دی. کم ځای کې دی؟ خلاصه دا چې وی فی بئر ذی اروان، په بئر ذی اروان کې دی. دا یو کوی دی چې مسجد زرار چې کوم ځای کې جوړ کړی و د منافقانو، هغه ځای کې دا کوی دی. او دا د دغه بنو زریق خاندان باغ و، په دغه باغ کې دننه دا کوی وی په دغه کوی کې هغه جادو پروت دی تحت راعوفه. او راعوفه په عربۍ کې هغه کاڼي ته وایي چې کله کوی وکنستی شي که نه نو یو کاڼی ورته ورکوز کړي دا ورته په دې غاړه کې کښېږدي. که سبا له څوک دې کوي ته ورکوزېږي او څه کار پکې کوي نو چې په دې کاڼي باندې په دې کښېني. نو هغه ځای کې د دې کاڼي لاندې یا دغه ګټې لاندې هغه جادو پروت دی. رسول صلی الله علیه وسلم د بعضو ملګرو سره لاړ او دا زه خلاصه دغه واقعي بیانو. نو د هغه ځینې هغه جادو راواغستو او هغه یې کولاو کړو. نو هغې ورته دا ووایي عایشه رضی الله عنها ورته دا ووایي چې یا رسول الله خلکو ته به دې ښوولو، تاسو چې راوویستو خلکو ته به دې ښوولو. نو هغه ورته نه، الله ما له اسم روغ صحت راکړو، هغه مسله زما ختمه شوه. وکرهت ان اثیر علی الناس شرا، او ما دا نه غوښته چې د خلکو کې بیا شر جوړ شي. شر به داسې جوړ شي چې مسلمانان به راګرم شي او هغوی ته به دغه ځي پته ولګي، بیا به راشي دغه خاندان سره به ونښلي او بله جګړه به جوړه شي. نو ما دا نه غوښته چې یو بله قصه یو بل شر جوړ شي. فامرت بها فدفنت، نو ما امر وکړو هغه جادو بیا چې کله کولاو کړی شو د هغې اثر ختم شو نو هغه بیا په بل ځای کې ښخې کړو. د دې نه یو څو مسلې راووتې. هغه دا اولنۍ مسله
جادو اثر کوي د الله په اذن سره جادو اثر کوي د الله په اذن سره دا زموږ په دې ملکونو کې دا بعض ګمراه فرقو والا دي وایي جادو اثر نه کوي او د جادو اثر چې وایي څوک مني دا مشرک دی نو اوس دلته دا څه قصه ده دا خو عایشه رضی الله عنها او رسول صلی الله علیه وسلم وایي زه لاړم او جبریل چې دی میکایل ته وایي چې په ده باندې جادو شوی دی دا اثر نه دی دا اثر دی که نو جادو اثر کوي خو دومره دی چې د الله په اذن سره د جادو کې خپل دومره طاقت نشته چې دا په خپل اثر کوي دا د الله په اذن سره اثر کوي بله مسله دې نه دا راووته چې د جادو د ختمولو یو طریقه دا ده چې په تا باندې په څه کې کړی لکه په بعضو خلکو باندې په ویښتو کې کړی او یا په کپړه کې څه لیکلي بند کړي او یا بل څه چلي کړی هغه پیدا کړي د هغه ځینې راوباسي او کولاو کړي دا د جادو د ختمولو یو طریقه ده بله طریقه چې حدیثونو کې راغلې ده هغه دا چې د قرآن د دمونه پرې وکړی شي او دلته موضوع دا نه دی چې زه د جادو علاج کوم زه صرف د رسول صلی الله علیه وسلم خبره مې کول او په دې ما یو څو پیرې خبره کړې م د تفصیلي او رسول صلی الله علیه وسلم به په دې ورځو کې په ځان باندې دوه صورتونه ډېر وي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس خدا یاد کوي حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړي د دې نه چې جادو دې کولاو کړی شي یا جادو دې ختم کړی شي په جادو سره جادو په جادو باندې نه ختموي ځکه چې تم په ناروا کار کې واقع شو جادو چې دی دا ناروا دی او کفر دی او دې پکې ته لاړې او ته پکې واقع شو چې نه ما دپاره جادو کې چې زه ښه شم نو خو بیا تم جادو کې واقع کېږي د هغې علاج هغه قرآني آیات په ځان ویل احادیثو کې چې کوم اذکار راغلي دغه طریقه چې کومه رسول صلی الله علیه وسلم دلته استعمال کړې ده داسې طریقې چې هغه د شریعت خلاف نه وي د جایز دي خو دا زموږ په دې ملکونو کې د کاروبار جوړ شوی دی لوی او نوم یې وله دا ورکړی دی چې دې دم درود اچوي او دنه ناروا کارونه کېږي او بهر نوم دا دی چې جي پیر صاحب دم اچوي نو ګوره دم جایز دی خو چې کله د شریعت په حدودو کې دن نه هغه دم چې په کې آیتونه اذکار وویلی شي کې شرکي الفاظ نه هغه دم چې په کې د شیطان نه مرسته نه غوښتی کېږي او هغه دم چې د هغې الفاظ واضح وي منتر نه وي دا نن سبا خو بعض دمونه به هسې ویني چې په منتر او به کې فرق نه کې هم یو قسم منتر وي ته به پوه هم نه شي چې دا دی څه وایي بله دا لوګي موګي چې لګولي چې ته ورننوځې او جي دی دمونه اچي د دمونو او د لوګو د یو بل سره څه تعلق دا نشته چې کله دې ولیدو چې ده دا لوګي موګي لګولي دي او دا تورې چړلې ځوړندې کړي دي او دا څه ناشنا شکل یې جوړ کړی دی او په بد حال ناست دی نو پوه شي چې دا دروغجن دی دا دجال دی دی په خپله دغه جادو کوړې منترې کوي بل شرط چې دې کې به د پردۍ زنانه سره یو ځای کېږي نه او یوازې کېږي به نه که په زنانه باندې دم اچوي ضرورت راغی نو چې د زنانه سره د هغې محرم هغه یي پلار زوی رور خاون بل خپل دا ورسره یي او د لرې نه زنانه لاس نشي وړلی چې زنانه به لاس وړلی د هغې په بدن به لاس ایږدي او د هغې په سر به لاس ایږدي نه نو افسوس خبره دا ده چې دې قسمه خلکو زمونږ عقیده هم خرابه کړه مالونه هم زمونږ نه وخوړو غیرت هم زمونږ ختم کو یعنی اسلام هم ګډوډ کو مال یې راله هم ګډوډ کو غیرت یې راله هم ګډوډ کو او بیا مو وایي نه دا باز نه نه وایي چې دا خو دا جي رسېدلي خلک دي او دا جي توبه وباسوي دنیا به د باندې نسکوره کړي او اوس خو خلک خبر شوي دي د سوشل میډیا دور دی او دا خلک چې دا ویډیوګانې کوي او دا راګیرېږي که نه نو قسمه قسم طریقو سره دوی دا خلک راګیر کړي چې کله ته ورشي که نه لکه خبر په تا وي عمل شوی دی خو ډېر سخت غریب ګبراو شي رپرپی پې راشي چې اوس د عمل سره به کوس
نو عمل سره به څه کوو دا وي ته بیا راشه ځکه چې دې موقع کې خو تا شوړه ور واچوله اوس بلې موقع له بیا راشه نو چې بلې موقع له بیا راشه نو بیا به پیسې ورکړي نو بیا به تا ته یو علاج وښیي د هغې به ځان له پیسې بیا که په داسې دغه باندې واوړې دی په پیر باندې چې هغه خواهش پرسي او بعض پکې زناکار او فاسقان او فاجراني نو هغوی والعیاذ بالله کله پکې د زنا او د فسق او فجور شرطونه ولګوي د زنا او د فسق او د فجور شرطونه ولګوي او دا ما سره په خپله یو زنانه رابطه کړې وه وی زما بچي نه کېږي او زه ډېره وګرځېدمه په دې علاجونو پسې چې څوک راته کوم ځای ښیي زه ورماتی یم بیا ما ستا بیانونه اورېده شروع کړو نو ما چې ده نه تپوس وکړمه نو لکه نوره وي د دې خلکو نه ناامیده شو او هغه داسې چې اخره کې بیا زه یو پیر له ورغلم نو هغه ماته دا ووي چې ستا بچي به کېږي خو په دې شرط چې ته ما سره یوه شپه تېره کړي چې کله زه تا سره میلاو شم نو تا ته به بچي هغه میلاویږي دا هغې دروغ نه دي ویلي دا حقیقت دی داسې پکې شتي ګورئ او نیولي هم دي ډېر تاسو به لیدلي اورېدلي وي نو دغه ځایونو ته تله دې لپاره چې جادو زمانه ختم شي دا غلط کار دی ها یو عالم ته پیژني چې هغه عقیدې نه صفا سړی دی او دا جاخو والا نه دی او که څوک ورته وایي چې په ما دم واچوه او هغه شرطونه پکې کوم چې ما ذکر کړو او هغه پې دم واچوي نو دا ثابت دی او دې کې څه حرج نشته د رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا وه چې هغه به د خپلې بیمارۍ علاج په دم باندې کو دم درود چې ورته موږ وایو او خبره الحمدلله جو وشوه چې دا دم درود شریعت کې شتي خو چې د شریعت په حدودو کې دننه یعنی داسې تجارت چې بس دقې ته سړی پروت وي نور که دم درود باندې سړی چې د کله نه کله پیسې یا څه والي دا هم ثابت دي خو داسې تجارت او داسې طریقه لکه څنګه چې د بعضو ته لمنډه کاروبار جوړ کړی دی او بعض خو دا وایي چې څومره ته شوړه مضبوطه ورچې نو دومره کار ښه کېږي او وایي موږ ځان له پیسې رالو یو نه انټرویو اخیستی موږ نه توبه الله موږ ځان له پیسې نه الو خو دومره ده چې د دې اثر یې په علاج کې اوس ګوره کوم طرف یې ته راګیر کړي موږ ځان له نه الو خو د دې اثر یې په علاج کې نو هغه چې راغلی خو بیمار دی خو غواړي چې زه ښه شم موږ نه الو دغه ډبې دی دغه ډبې ته ور واچو دا پسې څوک پیریان راځي هغوی اوچتوي ځان له دا ډبې چې دلته پروت دی دا صندوق دا څه ته پروت دی ته چې ځان له نه هري دا وایي موږ ځان له نه هري او غټ کاروبار یې روان کړی او دا زیارتونه چې کوم د پیسو نه ډک دي او دا صندوقونه چې ته به ورته حیران شي په ملک کې به د روټۍ درک نه لګي د غریبانانو د وړو درک یې نه لګي د صادر درک به یې نه لګي او دی به دلته راځي وروره چې ورشي دا مالګې به پرتي او دا روپۍ به پرتي او دا دیګونه به باندې شوي ولې قرآن کې الله ځای په ځای دا خبره کړې ده چې الله داسې خلکو ته د داسې خلکو باره کې الله وایي چې شیطان دې خلکو ته د دوی دا بد عمل ښایسته کړي دي نو دا کار دته څه ښکاري ښایسته ښکاري چې زه په غټه دیندارۍ کې پروت یم د الله کور ته راشي د الله کور به خالي وویني عجیبه ده د الله کور هغې ته چې راشي هغه به خالي ومومي او چې درګاه او دربار له ورشي هلته به دومره رشي چې د خپې د ایښودو ځای به نه دا چې په دې قبر کې پروت دی دا د الله بنده دی نو چې د الله بنده دی ته د دې بنده هغه رب سره ولې تعلق نه جوړوي ولې دې ځان ذلیله کړی دی په دې درګاهونو او دربارونو باندې پروت دی او دکې یې خوري یو ځای ته ځي او بل ځای ته ځي او د یو کار جدا دی او د بل ټیکه جدا ده او د بل کار جدا دی او د بل جدا دی نو رسول صلی الله علیه وسلم به دم کوو په ملګرو به هم دم اچو په ځان به هم دم اچو ښه دلته دا خبره یاده کوي دا ډېره فایدهمنه خبره
د دې عوامو ذهن کې دا ده چې دم اله اثر کوي چې کله یو عالم او ملا واچوي، اله به دا اثر کوي، نه چې عقیده دې په الله باندې مضبوطه وي چې رب العالمین به ماله شفا راکوي او دا دم دې د شریعت موافقي شروط پکې دغه یي دا کوم چې موږ ذکر کړو، ناروا څه پکې نه وي، رب العالمین تعالی شفا درکوي، هغه که ته په ځان باندې په خپله دم واچوي. لازم نه چې ته په یو عالم پسې ځې، په خپله ځان ته مه وکړه. دلته اوس دې حدیث کې راځي عایشه رضی الله عنها وایي دا تاسو ته یو دم ښیم او زده کړئ ښه چې چاته څه بیماري ده الله به په دې باندې شفا ورکړي او په دې سره به علاج وشي. عایشه رضی الله عنها وایي او دا حدیث چې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا اشتکا، رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله بیماري راله نفث على نفسه بالمعوذات، نو په ځان باندې به یې په خپله دا معوذات وي. معوذات قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، یو روایت کې قل هو الله احد هم راځي. تله درې سورتونه ووایه، هېڅ خبره نه، دا درې سورتونه به ووایي. نفث على نفسه، بیا به په ځان باندې چوف کړو یا په خپلو لاسونو باندې به چوف کړو او هغه به په بدن راښکو. د یو طریقې دا وه چې په دې لاسونو کې به چوف کړو او بیا به په دې بدن راښکودو. بله طریقه یې څه وه؟ بله طریقه یې دا وه چې دا لاس به یې یخود او په هغه ځای باندې چې په کوم ځای باندې به تکلیف او دا صورتونه به یې وي او چوف کول به. او عائشه رضی الله عنها وی فلما اشتکى وجعه الذي توفي فيه، وی چې کله پې هغه بیماري راله په کومه کې چې وفات شوی دی خو علاج نه و. طفقت انفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، نو ما به په دقه صورتونه چوف کول کوم چې به هغه په ځان باندې چوف کول، خو دومره دی چې د هغه لاس مې د هغه په بدن راښکود، خپل لاس نه. ولې؟ رجاء برکتها، ځکه چې د هغه په لاس کې برکت و. نو صورتونه به ما وي لاس به پې د هغه لاس د هغه په بدن به یې راښکود. دا یو دم دی زده کوي او دې دمونو کې ګوره اجازې مجازې نه ده، اجازه موږ له ټوله رسول الله سلم را کړې ده. هغوی کوي دا دمونه چې د شریعت موافق، دا به دومره شی بره ځوړن کړی وي، دا ماله وي پلاني پیر صاحب اجازه را کړې ده. څه شي اجازه ده؟ صحیح دم چې څوک اچوي او ورځي وله دا اجازه ده، کوه دا اوس اجازه ده که رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه اجازه ده. دا صورتونه د آخري درې صورتونه په ځان وایه او چوف کوئ او لاس په هغه ځای راکاږه په کوم ځای چې تکلیف دی، یا په دې دواړو لاسونو کې چوف کو په ټول بدن یې راکاږه. دا طریقه ده که جبریل علیه السلام په رسول الله وسلم باندې دم اچولی دی. اوس دا یې زده کوي. خو دا ډېر خلک ما ته وایي، یو دا چې ډېر ملګري شکایت د دې کوي چې زه بیمار یم او ښه کېږم نه. پرون ماسپښین یو ځای کې دوه درې ملګرو دا شکایت وکړو چې بس بیماران یو، طبیعت هم ښه نه او بدن ښه نه، او بعض وظیفه غواړي. دا اوس وظیفه هم ده، دم هم دی او هر څه دي، او الله به د روغ صحت درکړي. یو دغه شو دا کوم چې موږ اول ذکر کړو، او دا معمولي مه ګڼئ. ګورئ ما تاسو ته پرون بل اوس د اذکارو په درس کې ووایي چې ما پسې په دې نږدې ورځو کې 3 کسان رالو، 3 کسان وی موږ پلانۍ دعا هغه یاده کړې ده د درس نه، رب العالمین زموږ مسلې حل کړي دي. پرون بل ورځ یو کس راغلی، هغه ما دا دعا یاده کړې ده اللهم عافني فی بدني، هغه دعا موږ ذکر کړې او فی سمعي او آخره پورې، او وی زه بیمار وم الله ښه کړی. دا معمولي مه ګڼئ، ورته اوس ته بغیر پیسو نه میلاویږي که نه، او موږ یې ته داسې واضح حضر بیان کو په اسانه سره. نو دا چې هغه اجازو والا خواله ورشي که نه، نو بیا به سره قدر پیدا شي چې داسې یو بکسې پرېښودي او تا ته وایي چې دې کې ور واچوي 500 روپۍ، بیا به ډېر قدر کې. دا مسند خبرې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابتې
ابو سعید الخدری وی چې جبریل علیه السلام راغلی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی یا محمد اشتکیت اے محمد صلی الله علیه وسلم بیماری بیا هغه ورته چې نعم بیماری دا په صحیح مسلم کې حدیث دی نو دم یې پرې واچوه دم یاد کا بسم الله ارقیک دا الله په نوم سره تا دمومه من کل شیء یؤذیک د هر هغه شي نه چې تا تنګۍ تا له اذیت درکوي من شر کل نفس چې د هر شر یا د هر نفس د شر نه بچ شي او عین حاسد او یا د حسدګر د سترګو نه الله یشفیک الله دې تعالی شفا درکي بسم الله ارقیک زه د الله په نوم تا دمومه دې کې هر سره من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد هر هغه شی چې تاله تکلیف درکوي او د هر نفس د شر نه او د هر حسدګر د سترګو نه که نظره شوی دا دم یاد که په ځان یې وایه په بچو یې وایه په ښځه یې وایه په ملګري په مشر او په کشر ته ګوره چې رب العالمین څومره برکت په دې کې اچي بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك هغه پوخانو چې هغه دمونه یاد کړي د هغه منتري هغه اوږده اوږده دي بعضو یاد کړي او دا آسان دي چاته یاد دي هغه دمونه چاته چا څه دم هم نه دی اورېدلی عجیبه ده د مچۍ څه دی زلزلک زلزلک او دا نو چې دا کیسې یادوي سړی دا اوس منتر دی ښه دا اوس منتر دی ته مخکې یو ملګری و موږ سره بیان کې هغه څه ناشنا دم ویلی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي څومره اسان دي او الله پکې شفا مچولې یو خبره ته وکړم ګورې بعض راشي وي زه دا دمونه په ځان اچوم ماله شفا نه راکړي یې کې دوه خبرې یوه دی پې تجربې کوي تجربو کې شفا نه وي تا به یقیني چې الله ماله دې سره شفا راکړي بله چې دې کله د دې هر څه نه چوټي شي که نه نو بیا دې خبرې له راشي اخره کې دې مسلې له بیا راځي دې کوم فایده نه ولې پکې نه وکړي څوک یې به طریقه وکړي دا بل دم والا رسول صلی الله علیه وسلم به په ملګرو باندې هم دمونه اچول او ځکه یو حدیث کې راځي وایي که تاسو کې څوک یو مسلمان له فایده ورکولی شي نو ور دې کړي یعنې که څوک به مسلمان دم اچولی شي نو وادي چې په دې باندې الله اجر ورکړي کله ته داسې ناست که نه او ملګری وینې بیمار دی انډیوال بیمار دی کور کې څوک بیمار دی لاړ شه دم پې واچوه اخرني درې سورتونه پې ووایه د سوره فاتحه اووه پیرې پې ووایه آیت الکرسي پې ووایه بس نور آیتونه دي دا پې ووایه الله به تعالی اجر درکړي او هغه له به الله روغ صحت ورکړي عایشه رضی الله عنها وایي او دا حدیث چې دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اشتکا منا انسان کله چې په موږ کې څوک بیمار شو نو رسول الله وسلم به پې دا ښی لاس راښکودو دا به د هغه په دې بدن کې او بیا به وي اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اے الله دا بیماری ختمه که ته رب د انسانانو یې رب د خلکو یې واشفي انت الشافي شفا ورکه شفا ورکوونکی ته نشتی شفا مگر هغه چې ته ورکې شفاء لا یغادر سقما یا الله داسې شفا وله ورکه چې وروسته بیماري پرې نه ځي اذهب البأس رب الناس واشفي انت الشافي
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. دا به رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرو دا دم اچو. دې سره دا طریقه هم ده لکه یو حدیث کې راځي چې اذا اتى المریض یدعو له، بیمار له به دا دعا غوښته. که ته هسې بیمار دپاره دا دعا وغواړې هم صحیح ده، او که ته د بیمار په بدن لاس کېږي او دا دعا ووایې نو هم صحیح ده. ښه یو روایت کې داسې راځي او دا امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی، محمد ابن حاطب رضی الله عنه وی زما په لاس باندې ګرمه شوروا وړېدلې وه، یا بس خلکو ته خوروا وایي، بعضو ته شوروا وایي، موږ ته شوروا وایي، نو که دغه پرې نه پوهېږي نو خوروا ورته بعض وایي. دا په دې لاس باندې وړېدلی و، دا لاس یې سوځېدلی و. نو فذهبت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو زما مور زه رسول صلی الله علیه وسلم له بوتلمه. نو ما ته یاد دي چې هغه په ما باندې دم واچو، دا ووایي چې اذهب الباس رب الناس أنت الشافي لا شافي إلا أنت. هذا غير مختصر ده. أذهب الباس رب الناس أنت الشافي لا شافي إلا أنت. وإذا دم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بنات ولا زوجي زما غلاس وزيده. ده لا قد علاج طريقه. ما شمانان به دمول حسن وحسين رضي الله عنهم. وده دي زوري مور بلار ده پارا ده یادول پکار دي، بچو باندې وخت په وخت دما چول پکار دي چې الله د هر شر نه وساتي، او الله د بد نظر نه وساتي، او الله د جادو او د کوډو نه وساتي. نو حدیث کې راځي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی په صحیح بخاری کې دی، امام ترمذی راوړی وی كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. رسول صلى الله عليه وسلم په حسن او حسين رضی الله عنهما باندې دم اچو. دم به بساچو أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. او دا اذکارو کم زمون کتاب چې الحمدلله باقي دا ټول موجود دي، او دا درس بیا واوري باقي سب بار بار اورېدو سره دا یادېږي. یعنی زه رب العالمین ته سوال کومه چې تاسو له پناه درکړي بکلمات الله التامه، د هغه په خبرو سره چې پوره دي. خبرې د الله څه دي؟ وحي قرآن. د څه نه پناه درکړي؟ د څه نه؟ من کل شیطان، د هر شیطان نه، وهامه، او د هر هغه زناور د ضرر نه چې هغه زهریله دی، ومن كل عين لامه، او د هرې حسدګرې سترګې نه. نو چې کله ته په ماشوم باندې دا دم وایې که نه، رب العالمین به یې ساتي. او بیا به یې دا ووایي هکذا کان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام. دا دم بوي إبراهيم عليه السلام په خپلو دواړو زامنو اسحاق او اسماعیل باندې دا دم اچو. نو دا ډېر مفید دم دی. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. او چا چې خپلو بچو سره محبتي او غواړي چې الله یې د هر قسمه شر نه وساتي، نو د دې ډېر خیال ساتئ. بچي ماشومانان دي، هېڅ پته نه لګي څه نقصان ورته ورسي، ځکه چې ماشوم دی نه پوهېږي، بد نظر یره همي او نور هم داسې یېري، بیماري پرې راشي. نو دا دم چې پې ته اچې او یا مور، نو رب العالمین به ساتي. یو پیر داسې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایي زه بیمار شوی وم په مکه کې، او سخت بیمار شوی وم. صحیح بخاري کې دا روایت ته، صحیح مسلم کې مشته. تر دې چې د رسول الله وسلم ته دا مې وویل زه وصیت کوم، یعنی د ژوند تمه نوره ختمه شوې وه، دومره بیمار. سعد رضی الله عنه وایي دا اوږد حدیث ته خو زه د صرف هغه مقصدي ځای بیانوم. وی رسول صلی الله علیه وسلم بیا دا لاس راواغستو او زما په دې تندي باندې کېښودو، بیا یې د تندي نه زما دې مخ ته راکوز کو، او بیا یې زما دې خېټې ته راکوز کو،
او دوي اللهم اشفي سعدا، یا الله سعد لشفا ورکی. دا د رسول الله وسلم طریقه وه. او دا ګران کار خو نه دی، اسان کار دی. ته دې نوم لرکه اللهم اشفه، یا الله دله شفا ورکی. یا نوم ورسره واله، لکه مثال کې نوم دی محمد، اللهم اشفي محمد. خالد، اللهم اشفي خالد. هر څوک چې بیماري نو فما زلت اجد برده على كبدي، وی د وسه پورې د رسول الله وسلم د لاسونو هغه یخوالی چې دی هغه زه محسوسومه په دې خپل بدن کې. د هغه د لاسونه به ډېر یخ و، داسې یخ و لکه د واورې په شان. نو د لاسونو هغه یخوالی اوس هم محسوسوم. دا د هغه د علاج یوه طریقه وه. رسول صلی الله علیه وسلم د بېهوشۍ علاج په اوبو سره کړی دی. چې سړی بېهوشه شي او ته پې له پاسه څه واړی، اوبه پې واړی. څه ته یاد دي څنګه یې کړی؟ د رسول الله وسلم د وفات واقعه اورېدلې م ده که نه؟ عایشه رضی الله عنها وایي چې کله عایشه رضی الله عنها وایي چې کله رسول صلی الله علیه وسلم باندې د بیماري ډېره شوه واشتد وجعو او تکلیف زیات شو، نو د بیبیانو نه اجازت واغستو چې زما په کور کې د بیمارۍ د ورځې تېرې کړي. نو هغوی له اجازت ورکو. رسول صلی الله علیه وسلم د دوو کسانو په مرستې سره زما کور ته راغی، یو لاس یې په یو اچولی او بل لاس یې په بل اچولی. نو یې بیا هلته دا ووایي چې ما له د اوو کوو نه اوبه راوړئ، اووه کویي د هغې نه ما له اوبه راوړئ، لعلي اعهد الى الناس، چې زه دې خلکو پسې وځم ځکه چې دا خلک ما ته انتظار کوي. نو یې موږ د حفصه رضی الله عنها یو غټ خانک و هغه م راوړو او په دې خانک کې م رسول الله وسلم کېنو او د اوبه م راوړې او دا م پې له پاسه اړولې. نو په آخره کې به وایي ان قد فعلتن، بس وخرج الى الناس، او لاړو خلکو پسې ووتو فصلى لهم وخطبهم، مونځ یې وکړو او خطبه یې وکړه. دغه اخرنۍ خطبه وه د رسول صلی الله علیه وسلم او اخرنۍ تقریر یې کړی. نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم په باندې یو بېهوشي راتله که نه او پاڅېدی به نه شو، د هغې علاج یې په څه سره وکړو؟ په اوبو سره یې وکړو. ښه، د رسول صلی الله علیه وسلم د سر دړ علاج په دې م کړی دی چې تړلی دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر ته وختو، وكان آخر مجلس جلسه، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې اخرنۍ ناسته وه. او دې نه راوتې دقې نه بعد د اوبې چې استعمال کړ، متعطفا ملحفة على منکبیه، او په دې اوږو باندې پیړ صادر پروت و لکه چې تبه پې وه. قد عصب رأسه بعصابة دسمة، او په یو کپړه په یو چیرله باندې د سر مضبوط تړلی و چې د هغې رنګ داسې توروالي ته نږدې و. نو په سر یې ډېر دړ و، نو ځکه یې دا سر په دې کپړه او په چیرله باندې تړلی و. فحمد الله واثنى علیه، نو حمد د الله یې ووایي، د الله ثنا یې ووایي، او بیا یې ووایي ایها الناس الیه، ای خلکو دې طرف ته توجه کوي، دې طرف ته خلکو ټول هغه طرف ته توجه شو، را نږدې شو. او بیا وایي چې دا انصار چې کوم دي مدینې والا، دوی به لګېږي او دا خلک به ډېرېږي، دوی به کمیږي. نو که څوک هم او چاته هم د دې امت مشرتیا میلاو شوه، نو که دوی له څه فایده او ګټه ورکولی شي نو ورکوي والا، او دوی له دې تکلیف نه ورکوي. او چې په دوی کې څوک ښه وکړي نو د ښو په بدله کې ورسره ښه کوئ، او که د چا نه غلطي وشي نو معافي ورته کوئ. ولې ځکه چې دې خلکو د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره ډېرې قربانیانې تېرې کړي دي او ډېر څه یې کړي دي. نو غواړي رسول صلی الله علیه وسلم چې د ژوند په آخرنۍ ورځو کې د دوی دپاره یا د دوی په باره کې یو خاص وصیت او نصیحت دې امت ته وکړي چې د دې خلکو به قدر کوي، ځکه چې دوی زما ډېر قدر کړی دی. او څه ناشنا داستان دی د قربانیانو د انصارو.
داسې خبرې چې سړی پکې ورننه وځي نه ختمېدونکې خبرې هغه سیرت کې موږ ځای په ځای ذکر کړي چې دې خلکو چې څومره ځان قربان کړی د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره نو حیران بشي نو ځکه په دې اخرنۍ خطبه کې او تقریر کې هم د دې خلکو خبره وکړه چې ګوره دوی داسې نه چې دوی ډېرېږي دوی په کمیدو دي او خلک به عام خلک به ډېرېږي نو دوی سره به ګزاره کوئ نو دلته رسول صلی الله علیه وسلم څه چل کړی دی مقصدي خبره څه سر یې تړلی دی ولې په سر یې دړو یو طریقه رسول صلی الله علیه وسلم استعمال کړې ده هغې ته په عربۍ کې السعوط وایي السعوط په طا باندې تا باندې نه عبدالله بن عباس وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی انه احتجم رسول الله وسلم حجامه کړې وه واعطى الحجام اجره او چا چې وله حجامه کړې وه هغه له د هغه پیسې او چې څه د هغه حق و هغه یې ورکړی واستعط او دا علاج یې کړی دا په سعود سره واستعطه یعنی سعود یې استعمال کړی او دا سعود څه ته وایي نو دا دې ته وایي دا په هغه وخت کې یو علاج و چې سړی پرېوځي یعنی سینه خیټه دا بره اسمان ته او بالکل یعنی نیغ سیده پرېوځي او د دې ولو په دې منځ کې څه شی کیدي چې دغه ځای اوچت شي او دا سر ځوړند شي شاته نو بیا به یې څه چل کوو په دې پوزه کې به یې ورته اوبه ور اچولې یا تیل به یې ور اچول نو د هغې سره به داسې چل وشو چې اپرنجی به ورغی نو چې اپرنجی به ورغی نو که څه به جمع شوي وي داسې څه چې د هغې د لاسه د انسان ته تکلیف وي په دماغو کې نو هغه به د دې سره راووتو او الله به له شفا ورکړه دا یو طریقه رسول الله وسلم استعمال کړې ده او دې ته السعوط ویلی کېږي دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم د بدن باندې چې دانې راخیږي او یا په غنو سره زخمی شي د دې علاج په نکریزې سره هم کړی او حدیث کې راځي د سلمى ام رافع رضی الله عنها روایت دی وی کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم باندې د غني د زخم راغی یا به پې د دانې رالي نو په هغې باندې به نکریزه یې ښوده دې نکریزه کې څه چلي یخی نو دا بدن باندې چې دانې راوخیږي دا څه د لاسې ګرمۍ د لاسې نو دې سره دا بدن یخ شي زخم ورسره یخ شي که هغه زخم د هر څه او که هغه شوکه او قرحه د دانو ته وي چې بدن باندې راخیږي او د هغې به یې ځان له تفصیل دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم به د سترګې د حفاظت دپاره چې د سترګه ښه وساتلی شي دې دپاره به رانجه استعمالول او دا کم رانجه چې به یې استعمالول هغې ته اثمید ویلی کېږي او روایت کې راځي چې وی علیکم بالاثمد په دې رانجو کې دا اثمید رانجه استعمالوئ اثمید رانجه دا امام ابن ماجه دا روایت راوړی او دا اثمید دا د رانجو یو قسم دی د عربو په دې علاقو کې مې خو قیمتي چې کوم دی هغه د اصبهان او د ایران د دغه طرفونه دا رانجه راځي او دم توري خو داسې چې غور سره ورته وګورې چې سوروالي ته مایلوي دې ته اثمید ویلی کېږي رسول الله وسلم دا استعمالوي په خپله به یې استعمالول په دې ښۍ سترګه کې به یې 3 سلاینې والې او په دې ګسه کې به یې 2 دا د هغه طریقه وه خو دا د علاج دپاره چې دا سترګه پرې ښایي زینت دپاره نه ځکه چې زینت دپاره رانجې استعمالول دا د چا کار دی دا د زنانو کار دی دا د نارینهو کار نه دی وی فإنه یجلو البصر دې سره وی نظر تیزیږي رسول صلی الله علیه وسلم وی وینبت الشعر او ویښته راخیجئ د څه ویښته د باڼو ماشاءالله دا نه چې سړی وځي لګوم او په سر به مې ویښته راخیږي د سترګو دا باڼه نه دا ویښته ورسره برابرېږي مضبوطېږي هم غټېږي هم او که چا هغه ولیدلي هغه راخیږي ورسره دا د رسول الله وسلم یوه طریقه وه د بیمارۍ د تبې د بیمارۍ علاج یې داسې کړی دی چې اوبه یې استعمال کړي دي او یو حدیث کې رسول الله وسلم وایي صحیح بخاري کې ده او صحیح مسلم کې وایي دا تبه
چې دا د جهنم دغه تب تلاسي فابردوها بالماء نو دا یخوي په اوبو سره اوبه چې استعمال کړي نو تبه ورسره څه شي تبه کمیږي دا نه چې ته ځان ښه ګرم کړي او دا بعض وایي په ځان ښه ټیټ کمبل یې راواچو او چې په ځان کمبل راواچي ډېر پکې داسې مړه شوي هم دي چې تبه او تبه ډېرېږي او تبې په وخت کې خو سړی وایي چې یا الله یو دوه درې کمبلې پې نورې له پاسه راواچي او دې ته خوشحاله ده نو تبه دې سره کمیږي نه د دې سره زیاتېږي او بدن ګرمایش ښه ډېرېږي نو د ګرمایش د کمولو طریقه څه ده چې اوبه استعمال شي او یو په بل دلیل هم دی ما نږدې ذکر کړو ځنکدن په وخت کې هغه چې د لوښي کې ناست و اوبه یې پرې اړولې دا هم د تبه پې وه دغه شان رسول صلی وسلم علاج کړی دی په داغ لګولو سره داغ لګول پېژنئ که نه چې اوسپنه ګرمه کي او هغه په هغه ځي باندې کېږدي په کوم ځي باندې چې تکلیفي ملګرو له دا علاج کړی دی خو دا د رسول صلی وسلم خوښ نه و نو دا به په اخره کې بلکل ساتي چې بلکل یو سړي صحیح دوایي کې څه یعنې فایده نه و علاج یې ونه شو نو اخره کې د څه استعمال کړي دا داغ لګول دي استعمال کړي دا دغه نه وه خوښه ولې نه وه خوښه ځکه چې دې کې سړي د تکلیف ډېر میلاویږي نو ځکه دا نه وه حالانکه حدیث کې دا ویلي دي او دا حدیث په صحیح بخاري کې دی وایي شفا په 3 شیزونو کې ده په حجامه کې او د ګبین په شربت کې او کیة بنار او داغ لګول په اور سره په دې کې شفا ده وانا انهى امتي عن الكي او زه خپل امت د دې نه منع کوم او بل طرف ته یې کړی دی نو چې کړی دی او منع کوي نو دا منع کول دې دپاره نه چې دا حرام دی منع کول ولې دي چې یعنې ښه نه دی او که چا وکړو ولې به حرج نشته ځکه چې رسول صلی وسلم بعضو ملګرو له دغه علاج کړی دی نو دا هم د رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه وه د علاج د کولو دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ته خېټه خرابه وه نو هغه ته یې ویلي وي ګبین څکه ابو سعید الخدري رضی الله عنه وی او دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی وی یو کس راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی چې یا رسول الله ان اخي استطلق بطنه یا رسول الله زما رور دی او خېټه روانه شوې ده یعنی خرابه ده نه ودرېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یې وي ګبین وله ورکړه هغه وله ګبین ورکړو بیا راغی وإني سقيته عسلا ما ولا ګبین ورکو خو د هغې سره هغه خېټه ښه خرابه ښه روانه شوه نو هغه ورته بیا وي ګبین وله ورکړه بیا لاړ بیا راغی او ښه ډېره بیا لاړ بیا 3 پیر څلورم پیر ورته رسول وسلم بیا ووایي وی ګبین وله ورکړه هغه لاړ چې ګبین ورکړو بیا راغی وي هغه خو ما د ګبین شربت ورکړو فلم یزیده الا استطلاقا هغه خېټه ښه روانه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق الله وکذب بطن اخیک الله رښتیا وایي او ستا د ورور دا خېټه دروغ وایي یعنی ته صبر وکړه دا به کېږي دې ټیم کې ستا ورور د خېټې مسله ده الله ویلي دي چې دې ګبین کې شفا ده او د بیمارۍ علاج شتي نو الله خو رښتیا وایي نو دروغ څوک وایي زه ورور دا خېټه بیا وله ورکړه فسقاه فبرأ وی چې بیا وله ګبین ورکړو هغه خېټه برابر شو دې کې یو فایده درته ذکر کړمه دا ډېره اهمه فایده ده دې نه دا ثابته شوه چې د بیمارۍ ګوره د بیمارۍ د علاج د دې خپله اندازې خپلې ورځې خپل مقداري لکه دا بعض ډاکټر پسې ورشي که نه او هغه ورته ګولۍ ولیکي بس نن به ورسره ښه شم څه شی نن به ورسره ښه شم د دې خپلې ورځې دي د دې خپل مقدار دی هغه به ته خورې هغه ته پوره کړه الله تعالی شفا درکړي دلته دا سړی وګوره 4 پیرې راغلی چې زه وله ګبین ورکومه ښه کېږي نه بلکې خېټه ورسره ښه روانېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته الله رښتیا وایي ستا ورور دا خېټه دروغ وایي ورې کوله بیا چې بیا وله ورکو او د علاج خپله موده پوره شوه نو خېټه څه شوه
خواهش ودرېد نو دا یو فایده ورسره یاده کوي. نور هم ډېرې خبرې پاتې شوې دا به پرېږدو انشاءالله را روان نشست ته یو څو خبرې دي بس او دا لږې اهمې دي هغه به انشاءالله را روان نشست ته پرېږدو. رب العالمین دې موږ ټولو ته شفا د بیماریانو نه نصیب کړي. کم مسلمانان چې بیماران دي الله دې ورته روغ صحت ورکړي او کم چې روغ دي الله دې د بیماریانو نه وساتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.